السلام علیکم وروره دا زمونږ حالات دی ګورئ د ځمکې نه په 3-4 هزار فوټ کې دنده نه موږ مزدوري کوو کولر وباسو د وړو حالات دا دي په پاکستان کې د چای چینۍ د غوړۍ حالات دا دي که د دې شهباز شریف کټاسري نه دا کار نه کېږي نو دا ایټم بم مې د دې غږ دپاره دی خو په دې عوام دې وډزئ په عوام دې وډزئ چې نه شي ساتلی خامخا دومره مسلماني ښودل هم پکار د دې کټاسري ذلیله قوم له چې دومره اوقات چې غریب د ولږې نه په پاکستان کې نه مري د دې نه خو مونږ په امریکا کې خوشحاله د امریکې سره مونږ خوشحاله یو د انډیا سره مونږ خوشحاله یو چې غریب په خېټه موړ ایمان زما په دل کې دنده دی زه یړو منم نه رب سره به مې رابطئ انډیا ته دې مونږ حواله کړي یا دې امریکې ته حواله کړي روپۍ خو به له ورکړي دې د وږي بچي ده اوس د چا چې مزدوري روانه ده د چا چې کاروبار جوړ دی د هغه په دې باندې هېڅ پروا نشته پروا زما ده د بل غریب ده د هغه کسانو پروا ده چې د چا په کور کې واړه بچي دي او کار روزګار ورته نه میلاویږي 700 روپۍ دیاړي ده 700 روپۍ دیاړي چې زه 11 ورځې دیاړي وکړم یو ګټو به پې د وړو وشي باقي به د چای چینۍ سره څه کوم د غوړو سره به څه کوم یاره وره یوه معامله نه د بیماري پکې راځي بچی په دې بیماري کې هغه به هسپتال ته او په خدای مې دې قسم چې زما خپل بچی مري نو د بل خو زه پروا سره بیا ساتم دا یې نه ماله دا هم غټه وسله ده خو چې سوخ شوم ووتم جو بیا به دنیا ټوله وی او د پاکستان عوام ته زما دا درخواست دی چې راوځئ وروره راوځئ په دې روډونو پاکستان سیل کوي بنې کوي مکمل موږ ته د پاکستان د روډ سره ضرورت نشته ما ته د پاکستان د لارې او د کوڅې ضرورت نشته ما ته د پاکستان د ډیم ضرورت نشته وروره ما ته د ډوډۍ ضرورت دی ته روډونه جوړې هلته دومره لاګت دی پلانکي صاحب دومره فنډ منظور کو پلانکي صاحب دومره فنډ منظور کو دا ټنل به پلانکي ځای ته زه ټنل یې څغې ماله د ډوډۍ لین وکړه بېګاله د خرچې خبر وکړه تا په روډونو په سیپیاګو په دې پیسې باندې غنم تا نه دي اخیستې نن خو دا بوران ځکه دی د غنمو پیسې چې شو هر باچا به غنم اخیسته پاکستان دپاره عوام ته به د یو کال نه تر بل کاله پورې چې کوم د هغه سټمیټ و هغه به یې پوره کوو په ټولو دې کې یو هم نشته مسلمان که یو راځي هغه وایي زه امیر المؤمنین یم او دا بل چې دی کافر دی چې کله کافر لړی شي او